دغه رنګې موږ بت پرستی خو پیژنو، خو لیکن وطن پرستی نه پیژنو چې دا هم لوی شرک دی. وطنیت، وطن پرستی دا څومره خطرناک شرک دی. د وطن ترانه چې ویل کېږي، دا ترانه چې ویل کېږي، ترانه د وطن داسې دی لکه مانځه کې چې موږ تاسو سبحانک اللهم وبحمدک والحمدلله رب العالمین دا وایو. او دا ترانې ته پاسېدل څه دي چې سړی ودرېږي ځای په ځای باندې. ترانه چې ویل کېږي دا قیام دی. قیام چا دپاره کېږي؟ وقوموا لله قانتین، الله ته تاسو ودرېږئ، ولاړه دا د الله دپاره دی. نو ته چې ترانې ته ودرېږې، ترانه حمد دا د وطن منځ دی. ترانې ته چې سلام اچئ، لکه څنګه چې مانځه کې موږ الله اکبر وایو، دا د ترانې سلام دا دی، دا تکبیر دی، تکبیر تحریمه دی. وطن پرستی تمہارا خطرناک شرک ہے. اقبال ویلو چې اس دور میں اور ہے جام اور ہے جم اور. دے زمانہ کے شرابم بدل شوی دی، جامم بدل شوی دے. ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور. ساقی نور نور رویه اختیار کړی دی، لطف او ستم. لطف نرمی ته وایي، ستم جبر ته وایي. تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور. آزر د ابراهیم علیه السلام پلارو بوتان جوړو، وای د دغه زمانه آزرانو دوی نور بوتان جوړ کړي. مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور. مسلمان اوس د بیت الله په ځای بل حرم ځان ته جوړ کړي. څوک سپینې ماڼۍ ته سجده کوي او څوک کرملن ته سجده کوي. ان تازه خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. په دغه تازه خدایانو کې تر ټولو لوی خدای او وطن دی. وطنیت د وطن دپاره کار کول، یا وطن یا کفن، دا د مسلمان شعار دی. مسلمان داسې وایي، مسلمان خدا وایي چې یا شریعت یا شهادت. مسلمان دا وایي چې یا وطن یا کفن. وطن به تعالی څه درکړي؟ جو پیرهن اس کا ہے وہ مذهب کا کفن ہے. بس چې کله د وطنیت جامه د واغوسته، نو د مذهب او د دین جامه بیا کفن جوړ شي، هغه بیا مړ کېږي.